لبنان ته سویم کې سبق وې سبق وې کنه ته نه وې ولې باجوړ ته تلی چتا باجوړ ته کله تلی زیب باجوړ ته او ته مصباح ته تلی باجوړ ته لبنان ولې نه تلی دا خو زه نه یم تلی او تاسو ته کوی ولې نه تلی وای اسه نه متلی قدرمنو سلامونه مې واخلئ ابصر افغان ما او دا وخت زه په بادشاهي جومات کې ناست یم په لاهور کې جومات کې ناست وم او زما کیمره ویمن ریکارډینګ کوي د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم موږ ګپ شپ لګو په دې کې یو ځوان راغی وویل چې دا کتې پتې ماشومه دی دې اواز وکړو چې افسر افغان دی نو ما وی زه به سټیزن جرنالیزم هم وکړو دا د باجوړ دی دا ځوان او انډر 19 ریجن کرکټ هم د کړی دی دی غواړي چې د کرکټ په نړۍ کې مخکې لاړ شي دی به پښتو چې په لاهور کې د ژوند څنګه دی په اول به دې ماشومې سره خبرې کوو زه کیمره ویمن تقاض کوم راشه ته رانږدې شه ګلو زه ستا څه نوم دی سمیه نوم دی لږ تیز به وي سمیې ته سویم کې سبق وایي پنځم کې سبق وایي او دلته پاتې کېږي په لاهور کې باجوړ ته پکې ځای راځي او ته سویم کېږي ته په درېم کې او ته باجوړ ته ځای راځي کله کله ځي چې لوی شي څه به جوړېږي ته به څه جوړېږي سمیه خپې دې هم سرې کړي دي زویا دا خو په لاهور کې خلک هم خپې سرې کوي او لاسونه قدرمنو دا هغه زموږ روایت دي چې خپې لاسونه یې سره دي په لاهور کې نو که هر څومره موږ په لاهور کې یو یاره دنیا په هر ګوټ کې باید خپل کلتور هغه پرېنږدو ځوانه نوم دې څه دی مغفره د څو مودې راسې کرکټ لوبه کې کرکټ لوبه کوم 2011 نه وروسته ها 2011 نه وروسته د کرکټ سره د ولې مینه را پیدا شوه بس کرکټ سره زما ډېره مینه ده چې زما بل بای دی هغه هم کرکټ کوي زموږ پلار هم کرکټ کوي پلار دې هم کرکټ ورته شي څه به کې کرکټ کې چې مخکې لاړ شي نو څه ارادې دي لکه انشاءالله بس کرکټ کې مخکې ځم پاکستان نوم به روښانه کړم ها د پاکستان دپاره به کرکټ کې نو دا راته ووایه چې په لاهور کې پښتنو ته یا به تاسو چې دلته گیمز کوئ کرکټ وغیره څه ستونزې مشکلات خو ورته نه وي که نه مخکې اوس ستونزې اوس داسې ستونزې نشته عمران خان د حکومت څنګه ډېر ها او دلته کوم ځای کې گیم کې دلته د یادګار کې کلبونه دي یادګار کې کلبونه دي هلته گیم ها نو څه دې خیال دی موقع به درته میلاو شي دی او پښتون په حیث باندې اکثر مشکلات یې پښتنو ته ګرانه وي نو موقع به میلاو شي پاکستان ټیم کې او انشاءالله اوس ډېر پښتانه دي انشاءالله ډېر نصیب شاه ټول پښتانه دي انشاءالله زما هم داسې کوشش دی چې مخکې لاړ شي ها په کرکټ کې د څوک د چا نه انسپایر د چا نه کرکټ کې متاثر څوک د خوښېږي په نړیوال کچ باندې یا به د پاکستان په ټیم کې زما خو په نړیوال کچ باندې چې کوم دی میچل سټارک فیورټ بولر دی صحیح پاکستان کې فیورټ بیټسمین چې کوم دی اشرف ملک دی خپل بالر کې بیټسمین زه خپل بالر یم لیفټي بولر یم ها د ګس لاس بالر اما شومان دي چرته راوستي دا بارک تر سری نو ول چکر راکا بارک ها یمره ومن رانږدې شه دیوته ګلو رانږدې شه یوازې بګې دی زه ستاسو نوم دی مصباح او د دې څه نوم دی لبنان ته سویم کې سبق وې که نه ته نه وې ولې باجوړ ته تلی چېرته باجوړ ته کله تلی زیب باجوړ ته او ته مصباح ته تلی باجوړ ته لبنان ولې نه ده تلی دا خو زه نه یم تلی او تپوس ته وکړو ولې نه یې تلی وای اسې نه یم تلی ښه قدرمنو دا زمونږ په لاهور کې د دې ځوان خو ډېره ستاینه هم کومه چې ټول ماشومان یې راویستي دي لاهور اسلام آباد کراچۍ څومره چې تاسو ځئ ستاسو نه یوازې سوچ فراخه کېږي ستاسو په علم کې هم وسعت راځي هغه پښتون که په باجوړ کې وی نو د سره که دا لبنان راغلی وی که مصباح راغلی وی او که تاسو نوم ووایې سمیه راغلی وی ستاسو نوم دی امیه لبنان مصباح نو کېدای شي په باجوړ کې دیو هغسې بیا منډې ترړې هلې ځلې بهر ته راوته نه وی کړی خو دا لاهور دی چې زمونږ ذهن ته وسعت راکړي دا لاهور دی چې زمونږ سینه فراخه کړي او پوره دنیا ته زمونږ یو ایکسپوجر وکړي دا دنیا ډېره لویه ده ډېره ښکلې ده خو د خپل خول نه به راوته غواړي او دې دنیا کې به ننداره کول غواړي چې دنیا په کوم ډګر روانه ده پښتون چېرته ولاړ دی او بیا پښتون له څه کول پکار دي خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه